سلامونه د ګرانو دوستانو د نن ورځې موضوع مو بیا هم مشترک ژوند دی، خو نن به پر دې باندې بحث وکړو چې د د طلاق څنګه منځته راځي یا څنګه کولی شو طلاق منځته رانهوړو، څنګه ښه ژوند کولی شو. د اړوند به لږ خبرې وکړو. یوه خبره ډیره مهمه ده، کله چې طلاق منځته راځي د دوه جوړو په منځ کې، نو عموما د طلاق وروسته ډیر بد عواقب هم منځته راځي. یو دا دی چې زموږ د جسم او روح مو ناروغه کیږي، د ناروغیو سره مخ کیږو، او بل زموږ ژوند د اعتدال د منځه وړي. دا ډیر غلطي پایلې هم لري، دا چې طلاق منځته راسي د جوړو په منځ کې. نو عموما د طلاق وروسته عصبي ناروغیانې منځته راځي، خواشینۍ منځته راځي، او حتی په بعضو جوړو کې د وینې د فشار ناجوړي منځته راځي. نو دې ته باید موږ ډېر توجه وکړو او خپل د مشترک ژوند وساتو، مشترک ژوند ساتلو ته کار وکړو. داسې نه چې یوه خبره دلته منځته راغله پر دویمه خبره سره جلا یو یا جنګ یا دعوا یا عموما اوس یو فیشن جوړ سوی دی، نجونې ټاکه سره د پلار کور ته ځي. دا هغه مسایل دي چې باید ونه سي او مشکلات منځته رانسي. نو اوس راځو دا اړوند به خبرې وکړو چې څنګه کولی شو خپل دغه مشکلاتو څخه ځان وساتو، او زه آګاهي درکړم د طلاق اړوند چې طلاق څومره غلط عواقب لري. نو یو دا دی چې موږ ناجوړه کیږو. نو طبعا کله چې د وینې مسئله راغله، د وینې د فشار مسئله راغله، نو د زړه ناجوړي هم منځته راځي. نو دلته د زړه ناجوړي هم منځته راځي، یعنې خپل ځان خپله تباه کوو. نو ښه به دا چې کله واده وکړو، خپل د واده د ټینګښت لپاره کار وکړو او روابط ښه وساتو، مینه وکړو او په مینه ژوند وکړو. موږ عموما چې کله واده کوو، هغه جوړي چې طلاق اخلي عموما په اولو 7 کلو کې د وادو طلاق اخلي، او یا هم په اولو 5 کلو کې د وادو طلاق اخلي. عموما هغه کسان ډیر ژر طلاق سره اخلي چې د هغو په منځ کې منفي ګرایي ډېرې، منفي حرکات ډېر. اوس مثلا میړه خبره وکړل، ماینه یې پر منفي اړوي، ماینې خبره وکړل، میړه یې پر منفي اړوي. نو دا دلته د دوی ترمنځ طلاق ډېر ژر منځته راځي. او بیا په میانه سطح چې طلاق منځته راځي، هغه کسانو په منځ کې راځي چې هغوی منفي ګرایي نه کوي، ډېر ژر خپل د ځانو موضوعات منفي نه ګڼي، خو بیرته دوی خپل په منځ کې ښه ژوند هم لري. مثلا بعض وخت رستورانتو ته هم ځي، په رستورانتو کې کښېني، ډوډۍ خوري، خو بیرته هم د دوی په منځ کې طلاق راځي، ځکه چې دوی د ژوند یا د ډېر منفي ګرایي څخه راوتلی په میانه حد کې رواني، بیرته دوی د خلکو ته ښکاره کوونکی واده لري. مثلا عموما زموږ د افغانستان په کلتور و فرهنګ کې موږ دا نه لرو چې د میړه سره موږ ولاړ سو رستورانت ته، خو ځینې وختو کې موږ تللی سو، خو هره ورځ یا هره هفته دا په موږ کې په کلتور کې مو نسته، او په نړیواله سطح هم همداسې سته. که موږ ځایي خلک وګورو، دا شیان ډېر نسته، خو دوی چې کوي هغه دا ډېر د دوی په منځ کې ډېر رستورانتو ته ځي، ډېر تفریح ځایو ته ځي، عموما داسې یو ښکاره جوړه یې سي، ګرده خلک خبرې پکښ کوي، عموما یې په منځ کې خبرې راسي بیا جلا سي. او دریم هغه دی چې د دوی په منځ کې جلاوالی نه راځي، د جوړو په منځ کې هغوی نارمل ژوند لري، هغوی خپل ژوند منلی یې، کله چې غلطي راسي خپله غلطي مني، بخښنه غواړي او نارمل لایف کوي. نو ښه به دا وي چې موږ د طلاق مخنیوی وکړو او طلاق ته ډول ونه وو. یو ډېر لویه ریسرچ سوې ده په نړیواله سطح، دا د امریکا کې د واشنګټن ډي سي یونیورسټي کړې ده. وایي عموما په ودونو کې د میړو د ماینې ترمنځ جنجالونه ماینه راپورته کوي، ماینه یې راپورته کوي، نارینه یې اګنور کوي. اګنور معنا نادیده یې نیسي، صرفي نظر کوي، وایي څه خیر دي څه خیر دي. نو عموما موږ ښځې خبره خرابوو. نو چې خبره خرابوو، باید دا زده کړو چې موږ خبره ښه هم کړو، موږ مینه هم ورکړو. نو په واده کې تر ټولو مهمترین شی دا دی چې موږ یو د بل احترام وساتو. ما بار بار دا په ټیک ټاک کې هم ویلي دي، اعتماد وساتو، احترام وساتو او مینه یو بل ته ورکړو. که دا موږ په نظر کې ونیسو، نو زموږ واده به ناکامه کیږي نه او جلا کیږي به نه. دا موږ چې جلا سو، دا نو داسې نه دی چې موږ توره وکړله، ولا طلاق مې واخیستې، توره مې وکړل، د پلار کور ته ولاړم، توره مې وکړل، ماینه مې فراري کړل، د پلار کور ته مې واستول. دلته دا موږ توره نه ده کړې، دا موږ په جامعه کې خلک خبرې راپسې کوي، په ټولنه کې ناجوړیانې راځي، خپل ځان خپله تباه کوو. نو دا څه باید موږ مخنیوی وکړو.
او بل هغه ودونه یا هغه میړو میینه چې خپل په منځ کې احترام نه ساتي، عموما هغه احترام چې هم نه ساتي هغه هم مریضیان یې منځته راځي. خو یو شي ته باید ډېر متوجه اوسو، کله چې د میړو د مینې ترمنځ جنګ راځي، منفي خبره راځي، داسې یو څه راځي چې اصلا داسې فکر وکړئ چې بیخي کبیره ګناه منځته راځي. هر څه چې منځته راسي، تاسو چې کله جنګ وکړئ، دعوا وسول، هر څه چې وسول، د هغه وروسته تاسو داسې وکړئ چې سره کښېنئ، بیرته مثبت ټکي واخلئ، مثبت نقطه واخلئ، مثبت کار وکړئ، نو بیا به تاسو دې باندې کامیابه سوي یاست چې خپل واده وساتئ. او که تاسو بیرته مثبت نقطه نه اخلئ، مثلا یو وارې تاسو کښته رالاست منفي ته، تاسو بیرته باید دومره کوشش وکړئ چې د هغه زر چنده مثبت ټکي منځته راوړئ، نو بیا تاسو کولی شئ چې په صحیح معنا سره خپل رابطه وساتئ. او بل ډیره ښه موضوع دا ده چې کله چې موږ په خپل واده کې د میړو د معنی ترمنځ تحقیر موجود نه، یو په بل باندې ملنډې وایي، یو بل ته غلطي خبرې کوي، یو بل ته ښکنځل کوي، یو بل ته رخشند وایي، په بدن باندې په پازه سترګه خوله رقم په رقم رخشندونه یو په بل سره وایي، یو پر بل باندې انتقادونه کوي، تا په پلانکي ورځ دا کار وکړي، دا مې نسو خوښ، دا شی دې مې نه دی خوښ، دا کار دې داسې وکړي، دا کار داسې وکړي، یو پر بل باندې انتقادونه کوي. او یا هم دفاعي حالت لري. مثلا عموما دفاعي حالت زموږ په افغانستان کې زموږ ښځې لري، میړه چې هر شی ورته وایي دا دغسې ورته ګوري، ولې داسې ورته ګورې، خو هغه یو څه درته وایي ته هم جواب ورکړه نه. نو دا دغه مشکل دی چې دفاعي حالت کې ګرد عمر ماینای هیڅ نه وایي عبارنه یپلای اعصاب خراب سی بالا ولاړه سی مخ د پلار پر کور ګرد خبرې وکړي. دا هغه څه دي چې دفاعي حالت کې باید موږ ځان ونه ساتو، چې خبره درته وسل په مقابل کې خبره وکړه، چپ مه کښېنه. نو دا به ښیي چې دغه دفاعي حالت څه ووځو او دفاعي حالت کې پاتې نسو. او بل دا دی جواب نه ورکول. یو خو په دفاعي حالت کې پاتې کېږي، هېڅ هم نه کوي، یو پلا خو هېڅ هم نه کوي، او بیا چې کوي هم جواب نه وایي، نو دا هغه څه دی چې رابطه خرابوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې جواب ورکړئ. که میړه څه درته وایي یا ماینه څه درته وایي، په مقابل کې جواب ورکوه، وروسته بیا په زړه کې څه مه ورته ساته. که دا تاسو وکړئ نو ستاسو واده به ډېر ښه وي، ستاسو صحت به ښه وي، جوړ به یاست، نه جوړه کېږئ به نه. او که ستاسو په منځ کې تحقیر موجود وي، رخشند یي، انتقادونه یې، دفاعي حالت یې، ګرد عمر په دفاعي حالت کې یاست، خپل د ځان سره دفاع نه کوئ، بس دغه رقم چپ ولاړه یې، نو او یا جواب نه وایه، نو بیا عموما ستاسو په منځ کې ناجوړیانې راځي، ستاسو حالت خرابېږي او حتی واده مو ناکامه کېږي. نو د واده د ناکامه کېدو د مخنیوي دپاره باید دا تاسو زده کړئ. یو ځل بیا یې زه تکراروم، یو بل تحقیر کوئ مه، رخشند و مسخرې یو پر بل باندې مه کوئ، انتقادونه مه کوئ، په دفاعي حالت کې مه پاتې کېږئ او جواب ورکوئ. مثلا داسې مه پاتې کېږئ چې هېڅ جواب نه ورکوئ، ولا زه عاجزه یم، زه داسې ښځه یم، زه میړه ته هېڅ نه وایم، بله ورځ بیا یوه ورځ د هغه زړه ورماتوي. دا چې یوه ورځ یې ډېر سخت زړه ورماتوي، داسې وکړه کوچنی زړونه یې ورماتوه. یو واده چې ډېر ښه کامیابه کېږي، یو واده چې ډېر خوندور یې، هغه باید لوړې او کښتې ولري، ګرد عمر یو رقم روان نه وي. عموما زموږ ښځې دا واده یو رقم روانه وي، یو رقم یې مه روانوئ، پرېږدئ کښتې لوړې راسي. ځینې وخت یو ماینه و میړه ته مثلا ګرد عمر چې میړه یو خبره ورته کوي، دا یې ورسره مني چې زه دا خبره منم، بس ټیک ده سمه ده. هغه کس چې ګرد عمر ستاسو سره موافق یې، دا خبره ما په ټیک ټاک کې هم کړې وه، اوس یې بیا کوم، هغه څوک چې ستاسو سره ګرد عمر موافق یې، هغه ستاسو سره موافق نه وي په هره خبره کې، هغه دروغ درته وایي، هغه د خپل ځان څخه ځان اړوي نه. نو دا تاسو کوشش وکړئ چې ګرد عمر موافق مو اوسېږئ. ځینې وخت وایاست نه دا خبره مې نه ده خوښه، دا خبره به داسې نه کوم، یا عموما پر د اشپزي باندې زموږ ښځې ګرد عمر د بل چا په خوښه اشپزي کوي، یو ورځ خپل په خوښه اشپزي وکړه، نن د کورنۍ وغوړ ته وایي چې زما دا شی تاوا کېږي، نه زه دا شی پخوم. دا هغه څه دي چې تاسو خپل د ځان حقوق هم وساتئ او د بل حقوق هم وساتئ. خپل د ځان حقوق دا دي چې په دفاعي حالت کې مه پاتې کېږه، په زړه کې عقده مه ساته او جواب وایه. او د بل حقوق دا دي چې انتقاد مه کوه او تحقیر مه کوه، مقابل طرف مه رټه، غلطي خبرې مه کوه، او خپل د الفاظو سره باید فکر وکړو. دا به دا وي چې موږ به خپل مشترک ژوند ساتلی وي، موږ به ډېر ښه ژوند لرو، خوشحاله به یو.
او بل تاسو دا رقم یو مینه وکئ چې ستاسو خپله مینه تاسو خوابدي کوي. مثلا میړه مو نه یا ماینه مو نه ستاسو سره یو رقم خوابدی هغه نسته، زه یې اواز نه اورم، زه هغه نه وینم، یا د هغه اړوند فکر وکئ. یعنې دا ستاسو مینه باید تاسو ته ناارامي هم راولي، داسې مینه وکئ. عموما زموږ په پښتنو کې یا زموږ په افغانانو کې دا رواج دی چې میرمن یا میړه هېڅ وخت به یو بل ته سر نه ټیټوي. مثلا بعض وخت داسې مسایل راځي میړه خوابدی سي د ماینې څخه، ماینه وایي ولې بخښنه ځینې وغواړم، د چی بخښنه ځینې وغواړم، دا زما څه دی، زه خو د ده کنیزه نه یم، زه ولې بخښنه وغواړم. نو کله چې دی دا بخښنه نه غواړي، هغه ورته وکته یسي په منځ کې مشکلات راځي. عموما میړه اشتباه وکړي، میړه خپله غلطي نه مني، بخښنه نه غواړي، یا بعض وخت ډېر غټ مسایل په ژوند کې راسي، غټې اشتباهوي راسي، قرار سره جلا سي نه، د دې چې تاسو جلا کېږئ بخښنه وغواړئ، حتی د خلکو په مخ کې بخښنه وغواړئ. زموږ جوړې ځینې وخت ځان ته غرور کښېږدي، دا زما غرور دی، زه غرور ساتم، ولې بخښنه وغواړم، ولې ځان کم راولم. په مشترک ژوند کې ځان کم راوله نو څه دي. یعنې زه وایم که زما د ژوند ملګری زما څخه خوابدی سي، هغه زه ځمه په د خلکو مخ کې نه ځم، د کور مخ ته یې خیمه ورته دروم، نه چې باید پرلت یې وکړئ، خیمه ورته دروم، زه نه ځم، چیرې لاړه سم، ته زما میړه یې، ته پر ما ګران یې، ما ستا سره ژوند کړی دی، زه ستا څخه نه ځم، چیرې لاړه سم، نه ځم. راکه مې قدم هم بل ځای ته ولاړه سي. دا چم زموږ په جامعه کې هېڅوک نه کوي، پرلت نه کوي، په مقابل کې نه درېږي، د ګردو په مخ کې آواز نه کوي چې ما دا غلطي وکړل، دغه نفر ما نه بخښي، نو ولې مې نه بخښي. دا کار نه کوي، غرور ځان ته کښېږدي، زه نه ځم، زه د هغه څه بخښنه نه غواړم، زه ځان کم نه راولم، زه پلانکی نه یم چې په میړه پسې ځغلي، یا زه پلانکی نه یم چې په ماینې پسې ځغلي. دغه خبرې دوی په خپل منځ کې راولي، نو بیا یې ژوند خراب سي. عموما کوشش کوئ کم راسئ، نو څه دي چې کم راسئ، بخښنه وغواړئ، حتی د خلکو په مخ کې وغواړئ. زما د ژوند ملګری یو بولم، زه خو هغه ته عموما مینه وایم، هغه زه بلاک کړی وم، ما حتی په ټیک ټاک کې وویل هغه زه بلاک کړی یم، په فیسبوک کې مې لیکل زه بلاک کړی یم. دا ما ته بد نه ایسېدل، عموما به خلکو پر ما باندې نیوکې کولې، ته ولې وایې چې بلاک کړی یې، نارینه چیشت یې. ما ته یو چا کمنټ کې ولیکله، ول په پنجي که په روپي 10 نارینه راځي، ما ته په روپي 10 نارینه راځي، دا څه رقم خبره ده، دا کم منطق کوي، دا کم کلتور یې مني. هغه امریکا ته چې ولاړه سي، په امریکا کې چاپدرداره خلک یا هغه له داسې خبرې نه کوي، د واشنګټن ډي سي استادان داسې خبرې نه کوي، لیکن زموږ افکار، زموږ ځوانان داسې یو افکار لري چې په روپي 10 نارینه دي. ما ته یې لیکلي وه په کمنټ کې، ستا په مغزو کې ډز سوی دی، په یوه روپي 10 نارینه دي، ته خپل ځان ټیک کړه په یوه روپي 10 نارینه. زه ځان ولې ټیک کړم، هغه څوک چې پر ما ګران دی، هغه چې ما ته ارزښت لري، هغه زه بلاک کړی یم، او زه ولاړه سم بل نفر پیدا کړم، نه زه ځمه دا ګرده دنیا په ځان پورې خندوم، موجې خندي، خو هغه به ما انبلاک کوي، هغه به زما سره خبرې کوي، هغه به ما بخښي، ما غلطي کړې ده نو ما وبخښه، څه وکړم، غلطي مې وکړه. دغه چم باید بیا نارینه هم ولري. دا ما خپله په ټولنه کې یو د پروف په خاطر دا کار وکړي چې زه خلکو ته ووایم او یو ثبوت یې پروت یې، او یا بیرته بیا ووایم. دا اوس ما فی الحال د ریسرچ څخه راواخیستله، خو ما بیرته خپل د ژوند مثال درکړئ. ما د ریسرچ اوس وویلی، خو دا کار ما مخکې کړی و. نو عموما تاسو پرلت وکئ، شکایت وکئ، ورسئ پلانکي ته چې زه دسه نه جلا کېږم، دا زما څه خوابدی دی، دا خوابدی اسوله. دا کار موږ نه کوو، غرور ځان ته یږدو، نه ورځم. ګرته روابط چې زموږ په پښتنو کې خراب سوي دي، د غرور د وجې څخه خراب سوي دي. په روابطو کې غرور مه کوئ، په روابطو کې غرور کښېږده. مثلا زه وایم که زه زما د میړه خور یې، زما د میړه پلار، زما د میړه مور، زما د میړه ورېنداره، ګوره هغه پر ما ګران دی، او زه هغه ته په مینه وایم. که هغه ما مړه هم کې پر ما چاړه راواخلي، زه وایم ځه خیر دی، دا خو د ده مور و پلار دی. یعنې دومره مینه وکئ، دومره مه کوئ چې تاسو د میړه سایه هم په توره وهئ، میړه د ماینې سایه په توره وهئ، یو د بل څخه خپل په مابینځو کې مو بد راځي، نو د پرګنیو د خسرګنۍ څخه مو بیا ښه بد پسې راځي. نو دا هغه څه دي چې تاسو مشترک ژوند زده کړئ، مینه زده کړئ، مینه وکړئ، مینه ورکړئ، او که چیرې مشکلات راسي یو د بل سره بخښنه وغواړئ، او که مو مشکلات دومره لوی یې چې هغه د بخښې وړ نه یې، هغه د ژوند ملګری مو نه بخښي، ورځئ پرلت وکړئ. پرلت دې ته وایي چې
کښېنه یو ځای ووایه خلکو ته ووایه ګرده خبر کړه چې دا ما نه بخښي نو بیا به تاسو بخښه ترلاسه کوئ او مشترک ژوند به مو نه خرابېږي او طلاق ته لمن مه وهئ طلاق ښه کار هم نه دی یو خو د الله جل جلاله هم نه دی خوښ او بل عموما تاسو ته وروسته مشکلات راولي ما د واده زما د ورکېدو تقریبا 10 کاله کېږي او ما د خسرګنۍ په کور کې 2 میاشتې تېرې کړي دي جلا سوې یم 2 میاشتې مې تېرې کړې جلا سولم دا د 9 کاله کېږي زه دوا خورم ما تر اوسه پورې ژوند ته څوک نه و راوستلی یعنې په اوس کې زه بریالی سولم چې زه مینه وکړم زه احساس راولم یعنې د 9 کاله وروسته ما احساس پیدا کړي یو نارینه ته دا د دومره ضربه ما لیدلې وه زه خو نو ایشو داسې وه چې زه د خشونت قرباني سولم ناجوړه سولم خو دا رقم که تاسو په واقعا توګه چورت ور واچوئ چې تاسو د میړه څخه جلا سئ یا د ماینې څخه جلا سئ دا ډېره غټه ایشیو ده په نړیواله سطحه غټه ایشیو ده تاسو وګورئ دا خارجیان یې طلاق سره واخلي خبرې رسنیو ته ولاړ سي غټ غټ خلک یې کرته خبرې پسې کوي دا ښه کار نه دی او زموږ په جامعه کې دا اوس یو فیشن سوی دی د ټاکه سره طلاق سره اخلي بیا طلاق واخلي دلته ډینګ طلاق یې واخلي ډینګ دلته بل میړه پسې وکړي دا زموږ ښځې دلته نارینه طلاق واخلي دلته بله معاینه وکړي زه دوی تاریان یم دوی ته داسې ژر واده څنګه کولی سي زما طلاق اول ما نه دی اخیستی زه چې د میړه زه جلا سولم 2 میاشتې مې د واده وسول یا جلا سولو تر اوسه پورې ما طلاق نه و اخیستی ما طلاق 8 کاله وروسته واخیستی زه د هغسې ناست وم په خدای شاک ومه چې زما په ژوند کې دا شیان ولې رالل دا چې زه طلاق واخلم ورسم بله میړه وکړم د دا اړوند ما فکر هم نه سوی کولی او ما ته دا په ټولنه کې واقعا عجیبه معلومیږي زما ډېرې ملګرې وې مطلب عموما خو زه ملګرې نه لرم خو دا شناخته مې وې د یو چا په کیسه خبره سولم دا پلانکي و پلانکي طلاق سره واخیستي زه داسې خوا بادې سولم الله هغه چې راته وایي طلاق یې واخیستی بل معاینه وکړله بل میړه وکړئ څه معنې وکړئ په دا اولو 2 میاشتو کې زه اریانه پاته وم دا څنګه امکان لري څنګه دوی داسې ژر بل واده وکړي څنګه دا ته قدم واخیستی نو دا هغه څه دي چې دا اوس یو خلک بې احساسه سوله دوی پر ځان یې نه برابروي دوهم واده وکړي وروسته بیا جنجالونه یې ژوند یې په غضب اخته سي نو کوشش وکړئ چې خپل نکاح وساتئ نکاح کې پایښت ورکړئ مینه وکړئ او که جلا کېږئ هم کوشش وکړئ د جلا کېدو تر منځ حد اقل یو پرلت وکړئ یو پرلت کېدای سي ستاسو ژوند وژغوري که نه ژغورل کېدی نه کېدی بیا جلا سي خیر دی نو همدومره وه د نن خبرې په دې هیله چې ډېرې خبرې مې نه یې کړې او مننه کوم چې ما تعقیبوئ